زکه و یو زخم نه دی چې به جوړ شي، هزار زخمونه مې په زړه دي مړ به شو، یو زخم نه. دا دومره بې ضمیره قوم دی د پاکستان، دومره بې ضمیره چې د دوی مثال د زړې ګډې دی چې چا ورته شین بوټی د جوار وښودو هغې پسې بیا بیا نارې. تاسو لوړګیني د اوبو مطالبه د چا نه کوئ چې د لندن نه میم را روانه شي نو دلته ورته تاسو لکونه روپۍ هغې ته د متیازو په ځای لګوئ. تاسو هغه نه چې گورنر په دوره راځي نو په ګډانو مرتبلو پټي اچولي او صاحب لاس په تیر کا چې خدای مبارک کی. ته به چې دا گورنر داسې د نظام الدین اولیاء خلیفہ دی چې دغه داسې ورته وایي لاس په تیر کی چې مبارک شي. زه به مطالبه ولیکم زما چې په ښار کې کار پیښ شي او د پېښور افسر ته ټلیفون وکم چې دا کار ته څلېرې ګنټې کې ومکه ته بیا د ځان تماشا وکړه. تاسو حال زه ګورم چې دا ځان ته څه وایئ نو په ګنټو به یو دوه نیمې چټاکوالې کیته ناست دي. هو چې صاحب لایي نه دی قربان یې شم. تاسو دغه اپریدورونه یئ چېرته پوخ سړک یې ولیدو چې وباسو ورکو کېړی جومات ته قربان یې شم. د پاکستان د حکومت خوی دې قوم خراب کو، تاسو خراب کو. دا زمونږ نوکران دي وہی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی و چراغوں سے ہے روشن. ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی و چراغوں سے ہے روشن. وہی زخدے د خاورو ډیوانه مومما او ستا په کور د چراغان جوړي ولې ته د کومې مور بچی والله که دې پرېږدم. تاسو پوه شئ نو عزیزانو مطالبو خبره نشته. صفا ووایئ چې یا اوبه غواړو په لوړګي کې په هر یو کور کې او یا رانه خدای راستي که د تورخم د جمرود په مزیره تیر شي نه تیریږي به. دره خیبر ورته ښیو دره خیبر والا خو دې دا مو ګوري چې هلکه زمونږ ښځو په خیبر کې زه ځم ستاسو ښځو داسې کړي او منګي په سري کړي شرمېدلو. تاسو پوه شئ نو عرض مې دا چې زما په ملک کې زما د ملک پیداوار نن بجلی زما د ملک پیداوار دی. په ما تا ته ګنټې بدې او په اسلام آباد باندې بند نه ولې په ما ته ګنټې بجلی بند دي او ستا کور کې اټومیټک جنریټرې لګېدلې دي چې بجلی لاړه شي اټومیټک جنریټر شروع شي ته به په رڼا کې ناست دی زه به ولې په تیاره کې ناست دی. او تاسو خلق نه یئ تاسو به ډېر سمې دي هر یو سړی چې سارګورې صاحب مخ په پېښور به روان وي بس مازدیګر څه دنیا لوټ را لوټ کوي بیا د شپې غوندې د ګیدړ غوندې کور ته راشي شپه تېره کې سهار بیا وځي. نه د ملک غم دی نه د قوم غم دی نه د دین غم دی نه د مذهب غم دی نه د اسلام غم دی. تاسو پوه شئ په خبره مونږ به کم و یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي.
یو زبڅو نن خستا ملک خسی شو دو اوگی په پاکستان کی اوگی اوگی پیجنی لوگی والی لوگی دو فوجیان او ملیان او پیران ایک سو فوجیم تر سپیگمو ڈاک کرو ملیان علم دا دا سود زکاة پیسے اور مخامخ کری ٹھیک سے اور پیران و صاحبان علم دا لنگر پر شکل کے درے والا مارش نو پیمان ہوا ہے چھ مارا خیٹا جنگ کولے دو شہد چھ افسر والی منگ پہ در رشوت نامہ کی چھ زی والا نمنگ پہ در زکاة نامہ کی اور چھ بزرگی والی باغی بھندے ہدیہ توفہ پیشکش دا سود زکاة پیسے ننستا ملک خسی کی گی لگیا دے پا 200 کالا کے پیرنگی اسلام دمرا نو شرمولے لکا پا 10 کالا کی چیزی اولا کو شرمولے 5 نکاتی پروگرام پا دیلارا راتلم نئی روشنی سکول پا دے دوکا کوئی لگیا ایتاسو دوکا کے گی نئی روشنی سکول راش استاد ایجنٹ سے دا بی او ایم میں علکانو گورا کلرکی ورطا نہ ملاوی گی بابو گیلت ورطا نہ ملاوی گی نو کنئی روشنی اسکول کی سپینگی رہتا پا اے بی سی ڈی باندے پوئی کے نو پا دبت سکے ست مرل سکیم دائرہ استے دے خلق در پا در خاور پا سرور پسی گرزی جی عمر لے رہا تھے ویلی مالی عمر لے دا ٹکے بٹوم کڑے ہو کہ زبر روٹی کپڑا مکان خلق تورکوم لاڑو تورو خاورو تا نہیں چالا روٹائے ورکڑاو نہیں روٹی ورکڑاو نہیں مکان ورکڑاو دا سے دا ست مرل سکیم ہم دے دا وقتی طور نغاری دی سہباری ہو چیرا دی ڈب 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 دا چوکیاتگار مداریان دی پیٹاری خیر خلق توئی دے پیٹار کے دا سے مار دے چھ 200 اخپی دی او سلور اخلی دی او اتے وگن دی تاسو وائی چھ دی کی بچی دا دی مار دواز دینا ما دا دارو جوڑ کری دی چھ دا دار مرض علاج دے قیمت صرف 15 روپے آ دارو چھ پخل کو خرچ کی چھ پیٹار نصر لگی کہ آگے کیوں دمرا چمچو رہے ہوں دا آگا دا چوکیاتگار مداریان دا